ته راولي. نمرود ورته ویل چې ورسې د ماشوم څه کړي ما ته یې راولي. ابراهیم علیه الصلاة والسلام یې راوستل د نمرود خواته. د نمرود خواته چې یې راوستل، اولنۍ خبرې د ابراهیم علیه السلام له نمرود سره چې سوي دي ډېرې جالبې خبرې یې ورسره سوي دي. هغه خبرې دا دي، ابراهیم علیه السلام ته نمرود وویل چې د تا رب څوک ده، او دا واقعه په مختلفو صورتونو کې رب العالمین جل وعلا موږ او تاسو ته ښودلې ده. لکه په سورة الصافات کې الله جل وعلا دا بیان موږ او تاسو ته کړی ده، یا لکه په نورو صورتونو کې الله جل وعلا دا خبره موږ او تاسو ته کړې ده. نمرود چې کله دا خبره وکړه چې ابراهیم علیه السلام ما ته راولي چې زه خبرې ورسره وکړم، سبا کې ابراهیم علیه السلام نمرود ته وروستل. نمرود په هغه خپل مقام هغه د خدایي دعوت چې کړې وه، د بوتانو عبادت به یې کول، په دې ځای کې ناسته. نو ابراهیم علیه السلام ته نمرود اوله دا خبره وکړله چې د ما په دین کې داخل سه، زه د تاسې خدای یم، تاسو ته صحت درکوم، تاسو ته رزق درکوم، وغیره وغیره. دا ټولې غټې غټې خبرې ورته وکړلې. چاته؟ ابراهیم علیه السلام. ابراهیم علیه السلام اولنۍ خبره چې نمرود ته وکړه، وایي دروغجن یې، دروغ وایي. الله اکبر. نه د ما رب یې، نه ما ته رزق راکوي، او نه دا د تا کار ده. نه دا د تا څه شی ده؟ نه دا د تا کار ده. ابراهیم علیه السلام په دې آیاتونو کې ورته ویل چې د ما رب هغه ذات ده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ابراهیم علیه السلام ورته وویل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون. إبراهيم عليه السلام الله جل وعلا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي، دا قرآني آیتونه به لږ درته ترجمه کړم چې زړونه مو ورباندې روښانه سي. واتلو علیهم، ای د ما پیغمبره محمد رسول الله، موږ تاسو ورته ښیي د انسانانو مسلمانانو ته د ابراهیم علیه السلام قصه تلاوت کړه. اذ قال لأبيه، کله چې پلار ته وویل، وقومه او قوم ته یې وویل. دا ابراهیم علیه السلام چې کله نمرود ته خپل پلار سره ورغله، ما تعبدون، دا څه شی عبادت کوي؟ قالوا نعبد اصناما، دی ورته وویل چې موږ د دې بوتانو عبادت کوو. فنظل لها عاکفین، او موږ به دا عبادت دوامداره کوو. ښه، په دې وخت کې ابراهیم علیه السلام ورته وویل چې کله دوی جواب ورکړل فنظل لها عاکفین، وایي موږ به په دې دوی عبادت کوو، په دې به محکم ولاړ یو. نو ابراهیم علیه السلام ورته ویل هل یسمعونکم اذ تدعون، چې تاسې آواز روب کړی دی اوري؟ آیا دوی د تاسو د آواز جواب درکولی سي؟ په دې وخت ابراهیم علیه السلام نبی نه ده، الله دومره پوهه ورکړې وه. لا اله الا الله. اوس ګوریا، او ینفعونکم، آیا تاسو ته دوی نفع رسولی سي، ګټه درته رسولی سي؟ او یضرون، او یا ضرر درته رسولی سي؟ قالوا بل وجدنا عليه آباءنا، قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. نه، ما خو خپل پلرونه او نیکونه د دوی په عبادت باندې پیدا کړي وو، هغوی د دوی عبادت کول. الله، داسې نن وګورئ ای مسلمانانو، نن چې مسلمانانو ته ووایه چې قرآن ته راسه، دین ته راسه، پاک مبارک اسلام او دین ته راسه، دی څه درته وایي؟ ای ملا ته نوی راغلی یې، ای ملا ته نوی نوی خبرې کوي، موږ پلرونو خو داسې نه کول. ودې ظالم زو، نو د تا پلار خو د دین خلاف کار کړی، د دین خلاف عمل کړی، هغه ولې ما ته رامخکې کوې؟
خبره پوهیږي که نه پوهیږي؟ نو دغه خبره بل دلیل ورسره نه و، څه ورته وایي؟ قالو بل وجدنا، بلکې موږ دوی ورته ویل چې موږ پیدا کړي وو پلرونه، هغوی به دا کار کولی دي بوتانو. اوس ابراهیم علیه السلام څه ورته وایي؟ قال افرأیتم ما کنتم تعبدون. ابراهیم علیه السلام ورته ویل ایا تاسو دوی لیدلي اوس دوی به د دې عبادت کول؟ اوس ابراهیم علیه السلام ورته وایي فانهم عدو لي الا رب العالمین. دا خو ټول دي ما دښمنان دي، یوازې رب جل وعلا مې دښمن نه ده. الله اکبر. الذي خلقني فهو يهدين. هغه دې ما رب ده. ای نمروده واوره، دا بوتان متان دي درګرځوه، دا بوتان د ما دښمنان دي. یا رب داسې موږ ته داسې توحید را نصیب کړي لکه ابراهیم علیه السلام ته چې دې ور نصیب کړی و. آمین. یا رب العالمین موږ ته او د موږ بچو ته داسې مسلمانان مو جوړ کړي لکه حنیف مسلمه ابراهیم علیه السلام چې دې جوړ کړی و، او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حنفیت را نصیب کړي یا الله. آمین یا رب العالمین. ای نمروده الذي خلقني، د ما رب خو هغه ذات ته چې زه پیدا کړی فهو يهدين، هغه رب جل وعلا هدایت راته کوي. الذي هو يطعمني ويسقين، چې خوراک راکوي او چیښاک راکوي. واذا مرضت فهو يشفين، هغه رب چې مریض مې کړي شفا راکوي. الذي يميتني ثم يحيين، هغه ذات چې هغه مرګ او ژوند هغه په لاس کې د ماته یې راکوي. والذي اطمع ان يغفر لي خطيئتي يوم الدين، او هغه ذات چې زه دا طمع جینې لرم چې هغه رب جل وعلا به ماته د ما په ګناهونو مغفرت وکړي په ورځ د قیامت. سورة الشعراء. دغه خبرې ګوري رب العالمین په قرآن کې د ابراهیم علیه السلام را نقل کړلې. محمد رسول الله ته څه وایي؟ وإذ ما محمد رسول الله واتل عليهم نبأ إبراهيم. یو کم او یا ځلې الله په قرآن کې د ابراهیم علیه السلام ذکر کړی ده. څو؟ یو کم او یا ځلې. د ابراهیم علیه السلام د دغه عظیم پیغمبر اولي العزم پیغمبر د انبیاء او د پلار پیغمبر یو کم او یا ځلې الله جل وعلا د ذکر په قرآن عظیم شان کې کړی ده. ابراهیم علیه السلام لس کارونه هغه کړي دي چې له ده نه مخکې نه چا کړي دي، وروسته بیا ټول د ده په سنت باندې روان شي. په هغو کې دا د بریتو کموالی نه ده، دا د ابراهیم علیه السلام سنت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې امر کړی دی چې بریتونه وړوکه کوي. دا نوکان نه دي، دا د بغلو ویښتان ابراهیم علیه السلام اول سر سنت سوی ده. ابراهیم علیه السلام ډېر هغه کارونه کړي، وروسته به انشاءالله د ده په سیرت مبارک کې درته راځي. دا خو هسې نن شروعات ده. الله دې موږ تاسو مینه او محبت پیدا کړي نور هم. آمین. په دغه وخت کې د نمرود حیران سول، پټ خوله ورته ناسته ابراهیم علیه السلام ته چې ته دا ماشوم وګوره، د ده دا خبرې وګوره. آزر دې ور اواز کړل چې ای آزره لاړ شه بچی دې در سره بوځه کور ته نصیحت ورته وکړه. ما ته بعضې خلقو د موږ مسیرانو علماو ته شکایت کړی وای د قاري صاحب ته لږ نصیحت وکړیه، د قاري صاحب ته وای لږ نصیحت وکړیه، دا بې لارې سوی ده، زه ورښودلی وم. الله اکبر. نو هغوی چې کله په نصیحت شروع راته وکړه، د مجلس شروع د قرآن په آیاتونو باندې وکړي، داسې نه وي چې د نمرود مجلس ځینې جوړ سي. الله اکبر. الله اکبر. نعره تکبیر. الله اکبر ولله الحمد. هغه هم راته حیران سو، په خدای قسم له هغه مجلس نه وای ورسې ډوډۍ راوړئ، ځي پرېږدئ ده. نو خو هغه پوه سول، علما ول، الله جل وعلا دې دوی په ژوندونو کې برکت ورکړي. ښه، نمرود ورته وایي وای دا ماشوم در سره بوځه، دا د ما په لویي نه ده خبر، دا ما نه پېژني. نه یې دا بعضې علما چې کله د دین یوه خبره وکړي، یا دا چې پوهان متقیان مسلمانان چې یوه خبره وکړي، بیا په دې نن زمانه کې د قوم مصیري پخوا عزتمنو خلقو کوله، نن یې ډمان کوي. نن یې څوک کوي؟ ډمان. پخوا به د قومونو جرګې علماو کولې، او د قوم عزتمنو متقیانو مسیرانو به کولې، نن یې پیسه داران کوي. چې یو څو د خولې دوه خبرې نشي جدا کولی، خو چې یو څو پیسې ولري، نن هغه د مسلمانانو مرکې ورکوي. دا داسې که نه ده؟
یو پالتو انسان به وي خو د پیسو په خاطر نن دی د قومونو مرکې ورکوي د علماو پر ځای باندې ناست وي بیا دا متقیان دا پرهیزګاره خلق سي خبرې وکړي ورته وایي دا لرې کړي دا په خبره نه پوهېږي دا ورسې پوهه یې کړي دا د نمرود زامن دي چې دا خبره کوي د چا زامن دي؟ د نمرود زامن دي. نو نمرود ورته وویل ازر ته چې دا بچی د در سره بیایه دې ته نصیحت وکړه په کور کې نصیحت وکړه دا په خبره نه پوهېږي د ما لویي ورته نه ده معلومه د ما خدایي و د ما وغیره وغیره دا نه ده ورته معلومه بوی زه کور ته در سره ابراهیم علیه السلام کور ته راوستل دا اول د ابراهیم علیه السلام کور ته راتلل دي چې له مور بیبي نه پیدا سوی مور بیبي خو به یې پټ ملاقات ورتلله معلومات به یې کول چې هلته به ورتله ابراهیم علیه السلام به تر و تازه به و یا الله موږ ته یې شفاعت په ورځ د قیامت را نصیب کړي یا رب العالمین ما ته د ما دا مخلص ملګري چې څوک را سره دي یا رب العالمین یا الله په ورځ د قیامت د موږ ملاقات داسې ورسره نصیب کړي چې زه او دا د ما مخلص ملګري د صحابه و د دفاع لښکر چې راځي ابراهیم علیه السلام سره مجلس وکړو په جنت کې چای ورسره وڅښو شراب به وي شريب به وي وغیره وغیره آمین ثم آمین جزاک الله خیر. ابراهیم علیه السلام یې کور ته راوستل ابراهیم علیه السلام پلار اوس نصیحت ورته شروع کړل پلار سې نصیحت ورته شروع کړل ابراهیم علیه السلام سبحان الله خبرې ورته شروع کړې پلار ته اول د توحید دعوت ابراهیم علیه السلام خپل پلار ته کړی اول د توحید دعوت ډیرو مؤمنانو ته یې در سره ورسوي اني بارک الله فیکم رب مو سر لوړي کړه والله دا خبرونه خو لیک نن داسې دغه درته خو لیکن راتلونکي سیرت کې د جانان صلی الله علیه وعلى آله وسلم سیرت ته سره رسیږو په والله په ژوند کې به رب برکتونه درکړي په رزق کې به الله په ژوند کې به رب خوشحالیانې درکړي په رزق کې به برکتونه دا د داسې انبیاو سیرت ده بیا د خپل حبیب صلی الله علیه وعلى آله وسلم کله چې پلارې خبرې ورته وکړې ابراهیم علیه السلام ډایرکټ ورته وویل چې پلار جانه ډېرې خبرې دې وکړې یا ابتي اذ قال لأبيه یا ابتي ای پلار جانه لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا دا سورة مریم د 14مه سپاره الله جل وعلا دغه لپلار سره چې کومه خبره راغلی او د توحید دعوت ورته کړې ده هغه الله جل وعلا په سورة مریم کې را ذکر کړل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا یاد کړه اے د ما پیغمبره په کتاب کې ابراهیم علیه السلام د هغه واقعه در یاد کړه بیان کړه خلقو ته انه كان صديقا نبيا بشک ولو ابراهیم علیه السلام یو رښتونی انسان او یو نبی و اذ قال لأبيه سکلی پلار ته وویل یا ابتی ای پلار جانا لما تعبد ما لا يسمعو ای پلار جانا ولی عبادت کوي د داسې څه چې هغه نه اوري الله اکبر اکبر ماشاءالله ګوري په دې نن زمانه کې نه ده له قبر نه مدد مه غواړئ له قبرستان نه مدد مه غواړئ له پیرو له ولیو له مړي نه مدد مه غواړئ یا الله په ذات مې دې قسم یې چې دا په اسلام کې جایز نه ده مړي ته مه وایه یا مدد زیارت ته مه وایه یا مدد قبرستان ته ای خویندو میندو دا مه وایسه یا مدد ځکه هغه د تا نه اوري نه ګټه درته رسولی سي نه تاوان نه ضرر درته رسولی سي ابراهیم علیه السلام خپل پلار ته څه وایي اوله خبر ای پلار جانه لما تعبدو او بلکه کله مو په کور کې پلار خاندان مور وغیره قریبان دوستان یو ناروا عمل کوي تیزی خبرې به نه ورته کوي مور و پلار ته خو بې په طریقه اولا نه کوي ګورئ ابراهیم علیه السلام پلار ته نه وایي چې پلاره
نه پلارجان ورته وایي. ای د ما ګرانه پلارجانه، یا ابتي په لغت العربیه کې یا ابتي دا له محبت نه ډک لفظ داسې پلار ته اخیستلی کېږي. یا ابتي ای پلارجانه لما تعبدو، تو ولې عبادت کوې؟ ما لا يسمعو، دی هغه څه عبادت کوي چې هغه نه اوري، ولا یبصر نه ویني، ولا یغني عنک شیئا، او نه لري کولی چې له تا نه هېڅ تکلیف یو شی له تا نه نسي لري کولی، تا ته کومه ګټه نفع نسي رسولی. یا ابتي ای پلارجانه إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. ای پلارجانه الله جل وعلا ما ته داسې علم را کړی ده، د ما پیروي وکړه تر څو الله جل وعلا تا ته د نیغې لارې هدایت نصیب کړي. یا ابت لا تعبد الشیطان، ای پلارجانه د شیطان عبادت مه کوه، ان الشیطان کان للرحمن عاصیا، شیطان دی د الله جل وعلا نافرمانه، د رحمان رب نافرمانه ده. یا ابتي اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن، ای پلارجانه زه بیریږم په دې باندې چې الله جل وعلا به تا ته عذاب درکړي، فتكون للشیطان ولیا، او بیا به ته د شیطان له ملګرو نه یې نسي. کله چې دا خبرې ورته وکړې ابراهیم علیه السلام چاته؟ پلار ته. قال پلار یې ورته وویل اراغب انت عن آلهتي یا ابراهیم، ای ابراهیم آیا ته مخ اړونکی د موږ له خدایانو له معبودانو نه؟ ای ابراهیم لئن لم تنتهي لارجمنك واهجرني ملیا، که ته له دې کار نه منع نسې نو زه به تا په رجم کولو سره هلاک کړم. لئن لم تنتهي، که چیرې ته منع نسې لارجمنك، زه به تا په کاڼو باندې وولم تر څو پورې چې تر څو ته له ما نه جدا سوی نه یې. وهجرني او له ما نه جدا سه ملیا، یعنی ورک سه، موږ تاسې په پښتو کې ورته وایي چې له ما نه ورک سه. که ته له دې کار نه منع نسې، یو خو به دې په کاڼو باندې وویلم، او بل له ما نه تر ډېرې مودې رانه جدا سه، لرې سه رانه. ابراهیم علیه السلام ورته ویل قال سلام علیک، سلام دی په تا باندې، ساستغفر لك ربي انه كان بي حفیا. تر دغه ځای پورې مې هغه د پلار او د ده خبرې را نقل کړې، وروسته بیا وروسته درته راځم ان شاء الله، تر څو پورې دا خبره در باندې اضافه نسي. بارک الله فیکم. الله جل وعلا سي پیغمبر علیه الصلاة والسلام ابراهیم علیه السلام ته دا پوهه ورکړې وه. دا په سورة الانبیاء کې الله جل وعلا وایي ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل وكنا به عالمین، ما په تحقیق سره ورکړی ابراهیم علیه السلام ته پوهه، توفیق او استقامت می په توحید ورکړی او موږ په ده باندې پوهه و مخکې له نبوت نه. اذ قال لأبيه، کله چې پلار ته ویل وقومه قوم ته ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. دغه بیا امغه خبر رب العالمین جل وعلا د ده په تفصیل سره را نقلوي. ابراهیم علیه السلام په دغه وخت کې خپل دعوت او توحید ته جریان ورکړ. ابراهیم علیه السلام له ټولو نه مخکې دا دعوت له هر څه نه مخکې پلار نه بیل سول، له مور نه بیل سول، له خاندان نه بیل سول، خو د الله جل وعلا توحید یې پرې نه ښودل، د توحید عقیده یې پرې نه ښودله، بت پرستي یې پرې نه ښودله، شرک و ضلالت و ګمراهي خواته ورنږدې نه سول، د بت پرستي مقابله یې پرې نه ښودله، د شرکو د نارواو کارونه یې پرې نه ښودل، د هغو مقابله یې پرې نه ښودله. ابراهیم علیه السلام اوس دې اندازې ته ورسېدل چې په قوم کې د ده دعوت هر چاته شروع سول. نو د دوی یوه ورځ وه، د دې قوم د اختر ورځې وه، په دې ورځ به د باندې تلل. کله چې دوی به د باندې تلل، ابراهیم علیه السلام له دې خلقو سره والخلقو دعوت ورکړل چې راځه له موږ سره ملګری سه، او دا خوشحالیان یې وکړه. ابراهیم علیه السلام ورته وویل چې زه دا خوشحالیان له تاسو سره نسم کولی، زه مریض یم، او هغه مریضي د ده دا مریضي وه چې زه د تاسو له دغه رسم و رواجونو سره په زړه کې تکلیف لرم،
تاسو له دې بت پرستي سره زه په زړه کې تکلیف لرم چونکې دا حقیقتي مریض نه وه دا معنوي مریضتیا وه تاسې لاړ سئ او تاسو خپلې خوشحالیانې وکړئ ما پرېږدئ په خپل ځای کې مې پرېږدئ کله چې دوی د اختر د خوشحالي ورځ ټول خلق را ولاړ سول لاړل نو دوی به د خپل خوراکونه راوړل کله وخت کې چې به دوی د اختر ته د خوشحالي دپاره تلل دا خوراکونه به د بوتانو په منځ کې ایښودل تر څو پورې دوی بېرته راسي او دا خوراکونه ورته برکتمند سوي وي څه شي سوي وي ورته برکتمند سوي متاسفانه دغه د ناروا عقیده نن زموږ د مسلمانانو کې شته په زیارتونو باندې څادر واچوي په قبرونو څادر واچوي په قبرونو کې کښېنسي وایي دا د ما برکتمند سول ګوري دا د اسلام کومه لارښوونه نه ده خویندو ورونو تاسو ته وایم هر قبرستان ته چې لاړئ هر د ملا او عالم زیارت ته چې لاړئ دا څادرونه په دې قبرونو پسې مه مخئ دا جایز عمل نه ده ښه نو ځانونه مو هلته مه ورسره مخئ دا جایز عمل نه ده په شریعت د اسلام کې الله جل وعلا دې موږ تاسو ته توفیق را نصیب کړي له دې نه پرهیز وکړو نو دا بوتان چې وو په دې ځای کې 83 بوتان ایښي وو ښه څو بوتان 83 نو دا بوتان له مرمرو نه د سپینو نه له قسم قسم شیانو نه یې دغه قیمت بها شیانو نه یې جوړ کړي وو نو 83 بوتان ول نو او هر بوت د سرو زرو په کرسیو باندې کېنولی و د سرو زرو په چوکیو باندې بیا دا بوتان کېنولي او په دې کې یو ډېر لوی بوت و نو دې ته یې د لویو ملغلرو تاج عمر په سر کړی و دا لوی بوت ته نو قوم لاړل د اختر په خوشحالي باندې لاړل د دوی چې کوم اختر و نو کله چې دوی صحرا ته لاړل د اختر میلې یې شروع کړلې نو په دې وخت کې دا خوراکونه خو دوی په بتخانه کې ایښي وو نو چې برکت ترلاسه کړي او برکت پکې پیدا سي دا د دوی خیال و نو ابراهیم علیه السلام په دې وخت کې په دې بوتانو باندې شروع وکړه چې دوی دښتې ته لاړل او په خپله مستیانو باندې سول ابراهیم علیه السلام تبر راواخیستل وها د ده تر لاسو قربان سم اله العالمین دی د موږ مسلمانانو ته توفیق ورنصیب کړي دا د شرک مرکزونه سي په دغسې شکل باندې وران کړي لکه ابراهیم علیه السلام چې وران کړي ابراهیم علیه السلام ښه ځان ورباندې ستړی کړو واها دا ماته وه په خدای قسم دا قصه چې بیانوي د سړي زړه کې ایمان پسې مضبوطیږي خوند کوي بالکل قاری ماتې کړل اخیر کې ابراهیم علیه سخت عجیبه پوهه رب العالمین ورکړې وه دا رب مرف خو نه دی ویلې په قرآن کې چې ولقد آتینا ابراهیم رشده من قبل اخیر کې دا لوی تبر راوړل او دا تبر راوړل د دې لوی بت په غاړه کې ورزوړن کړل الله اکبر هغه ته کار ونه درلودل نور ټول را مات کړل کله چې قوم راغلل خوراکونه ورسره اخلي له دې ځای نه سي هغه به اوس برکتمند سوي او خبر نه دي چې هغه ابراهیم علیه السلام ورلړلي دي څه شي ورلړلي ماشاءالله ابراهیم علیه السلام لاړل خپل ځای ته لاړل قوم چې ګوري چې بوتان مات دي او قصه ده وغیره دا چا کړي دي دا ولا دلته یو چاته ابراهیم ویلی کېږي دا هغه دا کار کړي یو ځوان ده ابراهیم دا کار کړی دا خبره نمرود ته ورسېده کله چې نمرود ته ورسېده نو نمرود اعلان وکړل چې ابراهیم دلته راولي ابراهیم علیه السلام چې راوستل وایي دا کار تا کړی ده وایي نه ما نه ده کړی وایي چا کړی ده وایي الله جل وعلا قرآن کې دا واقعه را نقل کړله چې دا تاسې له هغه لوی نه پوښتنه وکړئ چې په غاړه کې تبر زوړنده ده هغه دا کار کړی ده الله اکبر هغه دا کار کړی ده په دغه وخت کې د دوی دا خبرې سره ډېرې زیاتې سولې ابراهیم علیه السلام ورته وایي چې تاسو د دې مدد ځینې غواړئ رزق ځینې غواړئ صحت ځینې غواړئ اوس نرسئ د دې نه پوښتنه وکړئ که دوی چیرې امکان و ینطقون که دوی خبرې کوي تاسو ته به جواب درکړي وکړئ پوښتنه ځینې وکړئ چې چا دا کار کړی صحت تاسې ځینې غواړئ رزق تاسې ځینې غواړئ مدد تاسې ځینې غواړئ اولادونه تاسې ځینې غواړئ عبادت یې تاسې کوئ نو اوس دې دومره تاسو ته نسي ویلی چې دا کار چا کړی ده بل کبیرهم هغه لوی د دوی کړی ده الله اکبر بالکل قاری پوښتنه ځینې وکړي فاسألوهم پوښتنه وکړي
کله چې دې ټول لاجواب شول نمرود ملعون اعلان وکړل وای اور تیار کړی ابراهیم بندي کړی تر څو پورې چې دا اور تیار شول او دې اور کې ورغورځار کو الله اکبر ابراهیم علیه السلام بیا تسلیم نو بندي کړل نو سبب ان شاء الله الرحمن که وخت او د رب العالمین جل وعلا خوښه او رضا وه ابراهیم علیه السلام څنګه اور ته ورغورځئ څنګه اور تیاریږي او د ابراهیم علیه السلام یوه لویه مناظره له چا سره له نمرود سره نمرود نو وروسته چې اور کې الله جل وعلا دته نجات ورنصیب کړل بیا د ابراهیم علیه السلام هجرت کول نو دا به ان شاء الله په سبا خپرونه کې در باندې زیات نسی قدرمندو دوستانو ابراهیم علیه السلام د عراق او یا د شام ابراهیم علیه السلام د ټولو انبیاو پلار ده ابراهیم علیه السلام د آزر زوی ده او ابراهیم علیه السلام نه یهودی و نه نصرانی و بلکې موحد مسلمانو دی الله جل وعلا اول العزم رسول ده دی الله جل وعلا خلیل ده دی ابراهیم علیه السلام نه مخکې شپږ انبیا راغلي دي ابراهیم علیه السلام دی نوح علیه السلام په اولاده کې دی سام په اولاد کې راغلي ده انبیا ټول په دې دی سام په اولاده کې راغلي دي ابراهیم علیه السلام پیدایش او د نمرود واقعه دا مختصر در سره زده کړی په راتلونکي کې به ډېره مرسته در سره وکړي د ابراهیم علیه السلام اولادونه اوس بله وخت مخکې ابراهیم علیه السلام څو اولادونه و ځکه تر دغه وخته پورې ابراهیم علیه السلام کوزده نه ده کړې ابراهیم علیه السلام کور نه لري ابراهیم علیه السلام تکي تنها موحد مسافر د ځمکې په سر باندې وروسته بیا ابراهیم علیه السلام څنګه هجرت کوي او څنګه یې نمرود پسې اخلي او څنګه ابراهیم علیه السلام الله جل وعلا په اور کې د حفاظت او ساتنه کوي له اور نه چې راوتل بیا یې له نمرود سره په مناظره کې مقابله کړې ده مناظره یې ورسره کړې دا مناظره قرآن را نقل کړې ده نو سبب ان شاء الله په دې اړه باندې دوه خپرونه وي تر دغه ځایه پورې به بس بیا به ځان ډېره در باندې زیاته سي قاری سے محترم ادا کافی ان شاء الله